که تاسو تل وږی نه لګیږي یا ستاسو ماشومانو تل وږی نه لګیږي او ورځ په ورځ وزن د کمیدو طرف ته روان وي یا تاسو چې کله خوراک وکړئ یا ستاسو ماشومان چې کله خوراک وکړي هغه خوراک د هغو په معده کې په صحیح طریقه باندې نه هضمېږي او هغو ته فایده نه ورکوي چې د هغې د وجې ستړی او ستومانه وي او خوراک ته یې هم زړه نه کېږي. نو داسې یو شربت زه تاسو ته ښیم که چېرې دا شربت تاسو د خپل ډاکټر په مشورې سره استعمالوئ نو په دې شربت کې دا فایدې دي چې ستاسو یا ستاسو ماشومانو ته که لوږه نه لګېږي نو په دې کې زیاتوالی راولي او لوږه به لګوي او د دې سره به بار بار تاسو هم خوراک کوئ ستاسو ماشومان به هم خوراک کوي چې د دې فایده دا ده چې تاسو ته به طاقت میلاویږي او کم خوراک چې تاسو کړي وي ستاسو په معده کې وي دا به په صحیح طریقه باندې هضمېږي او تاسو ته به فایده درکوي تاسو ته به انرژي درکوي او ستاسو د ماشومانو نشونما به په صحیح طریقه باندې مخکې روانه وي. او په دې شربت کې دننه میټوپاین ورته ویلی شي ایل لایسین ورته ویلی شي ډیل کاټینین ورته ویلی شي او ویټامین بی کمپلیکس ورته ویلی شي کوم ته چې مو ویټامین بی 1 وایو بی 6 او بی 12 وایو او دا سيزونه چې تاسو ته په یو ځای باندې ملاويږي نو د دې فائدې تاسو ته دا درکوي چې دا خو تاسو ته بار بار لوږه لګوي د دې سره چې کله تاسو تلوګه لګيږي او تاسو خوراک وکړئ یا تاسو ماشومان خوراک وکړي نو دا خوراک تاسو په معده کې په صحیح طریقه باندې د هضمېدو طرف ته درومي ځکه چې په دې سيزونو کې دا فائدہ هم ده چې تاسو په معده کې هغه انزایم هغه طاقت کم چې دا خوراک په صحیح طریقه باندې هضموي دا غي په جوړولو کې کوشش کوي او د دې سره چې کله دا ویټامین بی کمپلیکس دا طاقت چې تاسو ته ملاويږي نو که تاسو د ماشومانو کمزورتیا وي یا تاسو د اعصابو کمزورتیا وي یا تاسو په وجود کې د هر سیس کمزورتیا چې وي نو دا ویټامین بی کمپلیکس چې کم دي دا یو د انرژي جوړولو کوشش کوي او تاسو ماشومانو ته طاقت درکوي. نو د دې شربت نوم ټرای میټابول او دا به تاسو د خپل ډاکټر په مشورې سره استعمالوي او د دې ساید افیکټ او نقصانات خو دومره نشته دي خو خیر دا ساید افیکټ او نقصانات راولي چې کله تاسو د ډاکټر د مشورې نه بغیر استعمال کې یا په یو ځای باندې ډیر زیات استعمال کې چې دا تاسو په وجود کې خوب راوستل شي یا تاسو چې کم خوب دی هغه لږ ختمول شي او د دې سره سره کچره هغه مریضان څوک چې د میرګي میډیسن استعمالوي یا څوک د خوب والا میډیسن استعمالوي یا څوک ذهني میډیسن استعمالوي نو په دې دوران کې کچري تاسو دا شربت استعمالوي نو تاسو به خامخا د خپل ډاکټر نه په دې دوران کې دا تاسو ضرور کوي چې آیا زه د دې میډیسن سره دا شربت استعمالول شم او کنه شم استعمالول نو دا شان تاسو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ کچري دا معلومات انفارمیټیو وي نو د خپل ملګرو سره شریکول شي.